دلته د خوست د ګربزو په ګډون د دې ولایت په باک او ځاځي میدان ولسوالیو کې د هغو 18 رغنیزو پروژو د پیل مراسم دي چې چارې به یې له بشپړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د خوست د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا د UNDP په مالي همکارۍ د خوست په یادو دریو ولسوالیو کې د سړکونو، کانالونو او استنادي دیوالونو د جوړولو چارې پیل شوې چې موخه یې د خلکو ژوند اسانه کول او د کرنیزو ځمکو ساتنه ده. د دغو پروژو د تطبیق له لارې به نږدې 19,615 تنو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي چې دا چاره نه یوازې د بیکارۍ د کمښت لامل ګرځي بلکې د خلکو د عزتمن معیشت او ټولنیز ثبات لپاره یو مهم ګام بلل کېږي. په جوړ شوو مراسمو کې د کلو بیا رغونې او پراختیا وزیر وویل اسلامي امارت د هیواد د آبادۍ چارې په پوره باور او ژمنې سره مخ ته وړي. مولوي محمد یونس اخندزاده ټینګار کوي چې د هیواد د آبادۍ لپاره به که هر څومره وخت هم ونیسي د همدې نظام په تکیه د ودانولو بهیر ته دوام ورکول کیږي. او دا هم درته وایي ورونو که دا ولسوالي که د افغانستان یو بل ولایت ولسوالي موږ په غره او فرادو په سرحدو په مرکز کې افتخارا خدمات کوو خو د خپل بودیجې مطابق کوو. زموږ سره چې څوک په دغه چې د وطن په آبادېدو کې چې بې احسانه خدمات راسره کوي سخت درنه قدرداني یې کوو. دغه پروژې چې نن چې ګوره کې دلته تطبیقېږي دا زموږ د ریاست د خوا ورته په نښه شوي دي. دا به کوي دا مې د ولسونو ضرورت دی خو دوی مو منلې ده دا چې دوی د دې دپاره د هر ځای څه موږ ته بودیجه راوړي موږ په دې کې د دوی قدرداني کوو شکریه ادا کوو او صرف د احسان د چا په احسان په وجه باندې خپل په ملک کې آبادي نه پرېږدو. د سیمې اوسیدونکي یادې پروژې خورا مهمې ګڼي او وایي له دې وړاندې به د موسمي بارانونو او سیلابي اوبو له امله کرنیزو ځمکو ته جدي زیانونه اوښتل او یو شمېر سیمو کې به وراني رامنځته کېده. سیمهوال د پروژو له پیل خوښي څرګندوي او زیاتوي دا به د سیلابونو مخه ونیسي او کرنه به ورسره پیاوړې شي چې ورسره به د خلکو اقتصادي وضعیت هم ښه کړي. ډېر خوښ یو الحمدلله دا رقم پروژې ډېر خوند کې د خلکو دپاره یوه مصروفتیا ده چې ځوانان کې مصروف شي په راتلونکي کې داسې پروژې نه رافعالې شي او د کلي د خلکو ته د کور یوه زمینه جوړه شي. پروژې خو دا ډېر ته ضرورت دی ځکه چې د ګنولې سړک دی او د پتولونې سړک دی چې دا به جوړ شي او نېره ډېر ونه خوښ شي ځکه چې خلک مصروف دي او نشایان د نشایي توکي څخه مقصد مخنیوی او خلک مصروف دي. پروژې چې دی پلي کوي دا ډېرې مفیدې دي ځکه نن سبا په وطن کې ډېر غربت ده دغه بیچارون مسکنون دغه کلیون چې دی په دا کې کور کې دا ډېرې فایدهمنې دي. وزیر صاحب نه مو دا غوښتنه ده چې موږ په دا نه اکتفا نه کوو دا پروژې کمې دي دا د خوست د پوره کپي نه دي. خوست د سړکونه روغ په عصري ډول پوښه شي او بجلي د ورته ورسېږي ټولو ولسوالیو ته د بجلي ورسېږي بندونه د ورته راشي چک ډیمونه د ورته راشي ځکه افغانستان یو زراعتي ملک ده. د یادونې وړ ده چې دغه 18 پروژې به په ځاځي میدان، باک او ګربزو ولسوالیو کې پلي شي چې د پلي کېدو پر مهال به 9,000 او 615 کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه هم برابره شي. حیران احمدزی، امید رادیو، خوست.